د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان سرفراز احمد یو ځل بیا افغانستان ته چیلنج یا اخطار ورکړ. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که چېرته زموږ د چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دا چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. د سرفراز احمد څخه وپوښتل شو چې تاسو 11 لوبې سر په سر وبایللې، سره له دې چې نړیوال جام ته روان یاست، نو آیا تاسو کولی شئ چې افغانستان څخه لوبه وګټئ؟ هغه په ځواب کې وویل چې افغانستان ډېر ښه فسټ بالینګ لري او ډېر ښه سپین بالینګ لري لکه راشد، مجیب او محمد نبي، خو موږ کولی شو چې افغانستان سپین بالینګ راحصار کړو او لوبه ترې وګټو. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې موږ د لوبې ګټل به له افغانستان څخه شروع کړو او نړیوال جام ته به ځان ښه آماده کړو. ملګرو، ستاسو څه نظر دی؟ آیا افغانستان به پاکستان ته ماته ورکړي او که نه؟ خپل نظر راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي، له نورو دوستانو سره یې شریک کړئ. والسلام.